یو فقیر او شهزاده دواړه یارانو غوږ پې کېده په رښتینې عاشقانو. فقیر ووی شهزاده واوره بیانو نیت مې کړی دی په لوري د ایرانو. څو خبرې درته کومه د عبرتو پس د هغې بیا زه ستاسو نه رخصتو. اول دا چې مېلمنو سره مدار کا خپل نصیب به د نخریړو د بیدار کا. دویم دا چې باچایي که د انصافو چې راضي وي درنه کل واړه اطرافو. کم مېلمه چې د بل کور ته په تکل ځي دی وي وروستو خپل نصیب ته ناول ځي. فقیر پوی که شهزاده په ښه مضبونو شهزاده ورته سریښ و په زنګونو. لاس یې ورکه جدایي شوه یو تر بله شهزاده ورو خبره هېروله. پوره څو میاشتې تېرې کړې په دار لاړ مازدیګر کې شهکاره د مصر ښار. قسم قسم پکې جوړو بازارونه شهزاده شاریان په هنرونه. یو مکان یې پکې ولید بېنظیرو شهزاده ورته ولاړو تماشګیرو. یوه ژوند پکې ښکاره شوه ناګهانه شهزاده که په خپل ژوندون ستومانه. عاشقان شو په یو بل علي حیدره دې جینۍ دانګلي و د خپله سره. جینۍ وکړه شهزاده ته دا ګفتارو ځوانه څوک یې راغلې په سکارو. جواب ورکړه شهزاده چې مسافر ما نو رب دپاره چې مړنه کې هزارو. په کتو دې زماړه زخمي زخمي کو تش کالبوت ته ولاړم خوارو زارو. په وطن مې د هر قسمه دبدبه وه ما به کو د هر مېلمه دار مدارو. نو خپل یاران به راپسې منګولې مړوړي بې پوښتنې یم راغلی تر دې هارو. اوس په ستا سترګو ته عمر تېرومه ما خوړلې د رسوا د بم ګزارو. جینۍ ووی شهزاده ړه دې مضبوط کا تا سره وطن پرېږدم په یو اقرارو. چې مېلمه به دې د سره هېڅوک نه وي او نه خدمت ته مېلمنو ته یم تیاره. نو که څوک رالی دا لیکلي ده نه غواړمه صحت په مې پرېږدي نشته انکارو. شهزاده که مجبور دستخط یې ورکړو جینۍ جوړ که عجیبه ډول سینګارو. نو په خپله سې کړه سوره شاهي خوبانه هسې پرېښوده په خوشي بیابانه. مخې واړو د سرو شونډو مېرمن ته شهزادګۍ ده چې د بوزم خپل وطن ته. ټوله لمبه شي خبر د دې الله ته د واده خاوند خو پړي یار اشنا ته. خامخا به ورله زه وړم توغامو چې ونه سم بیا به ډېر شمه بدنامو. جینۍ ووی شهزاده ناورمه دازو کور به نه کم مېلمنو باندې تالان زه. که ته دا خوی نه کوې زه به واپس شم دا صحت به زه کوزه ستا د اس شم. شهزاده وی خدایه څه وشو څه کېږي یار اشنا پې رانه وړه پاتې کېږي. خپل غرض وطن ته دي ورسېدنه پټ نیکۍ او تړه په کور دننه. شهزاده دې پټ راغلی پټ اوسېږي په دې وجه طلایي څوک نه خبرېږي. نو شهزاده په کور کې عمر تېروه به او کله کله به د شپې بار راوته به. نو زړه یې تنګ شي یوه شپه وتې بهرو را روان کچکول په غاړه کلندرو. نو شهزاده شو ورنږدې علي حیدره خپل اشنا فقیر ته یې وکړه دا خبره ځوانه څوک چې په نیمه شپه روانې څوک اشنا لري په دې اشنا مهمانې. نو فقیر وی د دې ښار باچا مې یار دی او د هغه ډېرې لزم دا مې اختیار دی. نو دواړه سترګې مې ړندې شوې په منزلو او د ایرا کیم راوتې په خپو خپلو. شهزاده له زه ورځم ډېر مې یادېږي ته مې بوزه که دې په ما ترسېږي. نو شهزاده وی فقیره دا واقعیت دی ته چې کوم اشنا له ځې هغه وفات دی. کالې کېږي چې په خاورو کې دفن دی تور لحد کې یې بندي نازک بدن دی. نو چې فقیر د شهزاده په حال خبر شو ژبه یې وچه رنګې تور سوي ځیګر شو. بیا فقیر ویل زلمیه لاس نیولي ما د هغه قبر له بوزه پړه داغلي. نو فقیر جاړي شهزاده دې نه د صبر او ورښکاره که د بل یو سړي قبر. نو فقیر جاړي شهزاده ته راغی کور ته شهزاده شه شهزادګۍ ته په هیبتو مخامخ ورته ولاړ د لاس په نامو شپارس د یو مېلمه کې د توغامو. جینۍ وکړه د خاوند مینت منظورو دغه یو مېلمه دې راوله ضرورو. خبرداوي که دویم تن ورسره ملي بیا به ما طلاق کوي عمر به دې بیلي. نو شهزاده ورپسې ځي علي حیدره خپل اشنا فقیر راولي تر خپله دره. ما ازمیخ په تا کو فقیره دوسته هغه خیال چې ما کوه هغه محکم شو. اوس په ما سره ته ځې چې روټۍ وخورې ته به وږې زما په زړګي غم کې
نو چې فقیر او شهزاده شو را روانو د کور منځ کې کېناسته کټ ورته سم شو قسمه قسم توغام راوړی شو فقیر له فقیر وخوړه روټۍ خبره لم شو فقیر وخوړه روټۍ ښه په طبیعتو بهر لاړه شه خبر په حقیقتو فقیر لاړه شهزاده ته راغی کور ته شهزاده ته شهزادګۍ شوه په عیبتو نو ما وی یو مېلمه دې راشي خو خیر دی تا پنځه راوستې نورو بې اجازته نو شهزاده وی تسلي به درته وکړمه که فقیر سره مې څوکې کېنولي نو جینۍ وویل نه اعتبار مې پته نشته سوګند مه خوره ما په خپله دې لیدلي نو لنډه دا د شریعت مقرر کو پیغمبر له بدیزي پړه داغلي نو لنډه دا د مدینې ته شو روانو دواړو ولید د نبي اخر زمانو بیل بیل تېره کړه کیسه نبي سرور ته پاک رسول شو ورته دارنګې ګویانو نو پاک رسول وی جینۍ ته هم ریښه وایي او دروغجن نه د شهزاده هم ریښه وایي نو وی چې دا تا کم مېلمانه لیدلي دا د سره خپل برکتونو او دوه فقیر سره دوه د خاوند سره دي یو ستاسو په کور کې ستا برکت و یو بشره دی وه نو تا ټیک ته پنځه شپږ تنې لیدلي دي خو دا برکتونه راغونډ شو نو هغې وې کلمه راته بیان کړه پیغمبر د خدای ورته کلمه ووې او په هغه یې ایمان راړو چې راړو نو دا خبره یې ورته وکړه وي کوم سړی چې تورزني په خپل کورو عدله دي چې کیني د بل په شکورو ما خبرې د رسول په ځای کې نوټ کړئ هر مېلمه به دي زما د سترګو توره اوس کار څوره مېلمانه راولې خیر دی هر مېلمه به دي زما د سترګو توره نو هغه خپل خاوند ته وی چې ته څوره مېلمانه راولې تر دغه وخته پورې هغې ایمان نه راوړی کافره وه او ده ورته ډېر نصیحت کو خو سړی خو د خپل کوروالي نه د زنانه نه مجبوره وي نو هغې وی چې که زه یار اشنا مېلمه فقیر کوم نو به دې دا پرې رانه جدا کېږي نو هغه جز ګزاره کوله نو دا مې درته یو لنډه غونته د فقیر شهزاده کیسې وکړه ما سره